په روژه کې بل اوس اخبار ټوټه مې ولیده وایي جومات کې ختم شو مټایانې تقسیمېدې هغه یو کس ته پکې مټایي نه ده رسېدلې هغه را لګېدلی دی چې دوه کسان یې وجري دي که زخمیان کړي دي جومات کې دننه څه ده مټایي یو مټایي ته وګوره و دې جګړې ته وګوره او په دې مازدیګري کې د روژې په دې مازدیګري کې زمونږ چې روژه سټارټ شي لکه اوس د عربو دا خلک دوی چې روژه سټارټ شي د خیر کارونه ډېر زیات شي او تلاوتونه په جوماتونو کې او ذکر او اذکار او جوماتونه کولاو پراته او بس څه ټایم چې ورځي تلاوت کوو او درسونه او بیانونه دا خبرې روان زمونږ د پښتنو اکثر سي چې روژه راشي مازدیګري کې روژه چللی ګورې ګورې ماته جګړې دي زمونږ د مازدیګري څه دي ذکر اذکار تلاوتونه نشته ګورې نه ګورې څه چل دی خوله دې له ماته کړمه که د سړي زوی را مخامخ شي خېژم د باندې دلته وي خو روژه مې ده او دا قسمه خبرې د ماښامه پورې نو داسې واقعیت پکې راغلي د اورېدو خبرې نه یقیني تېر شوي کال تېر شوي نه د هغې نه مخکې کال په روژه باندې په روژه کې په واوره باندې 3 کسان مړه دي څو مړه دي 3 یو یې هغه کس وژلی دی چا چې واوره خرڅوله او 2 هغه وجري دي کوم چې ده سره په دې واوره باندې وران شوي یو وي زما نمبر دی هغه بل وي زما دی او 2 وي زما دی نو دې سره تماچې وبړه پرته وي هغه 2 یې وویشتو هغه واورې والا چا چې خرڅوله هغه یې وویشتو وی وي چې زما نه شي دی چا به نه شي او دا د روژې ده او داسې به کې ووایي چې کله جګړه وکړه وي شکر وباسه روژه مې ووایي دا مطلب چې اوس هم ما ډېر د تقوا کار وکړو شکر وباسي چې روژه مې ووایي